أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ومخي آياتونو کی دعادیانو حلاکت اللہ ذکر کو چاوی تا اللہ یو مستقل پیغمبر را لگلے و حضرت حود علیہ السلام او اغی ورطا دا اللہ دا توحید و دا یوالی خبر وکڑلا او دا اللہ نما سوا دا نور شانو دا عبادت نے منی کرخواوی منی نشو او دا حود علیہ السلام خبر بابس واغستلا او پټوک او مسخرو باندې بدل کړه نو الله پاک په عذاب را وستو او الله وی داسې سیله او باد می پیرا وستو چې هر شی د بیخ ورته ونړو او د کورونو نه بغیر پکې هیڅ انسان نه ښکارېدو اوس الله پاک وی چې دا یوازې عادیان نه دي ډېر داسې قومونه تیر شوي چې زما د پیغمبرانو نه خلاف کړي زما اوامر نه دي منلي اے مکی والاو تاسې وګورئ ستاسې خواوشا کې شام او یمن وګورئ او ستاسې خواوشا ډېرې قریې داسې دي چې هغې له الله پیغمبران مخکې رالیږلي و نه دي منلي نو الله غرق کړي دي او هغه خپلو خدایانو بیا ورته څه فایده نه ده ورکړې چې هغه عبادت پې د دوی کو الله وی ولقد اهلکنا یقینا من هلاک کړي دي ما حولکم غیر چاپېره ستاسې نه مکې والاو ته الله وی تاسو نه غیر چاپېره ما ډیر خلق هلاک کړي ځکه مکه په منځ کې و یو طرف کې شام او بل طرف کې یمن مکې والا به چې تله راتله نو د لوط علیه السلام هغه آبادیانې به یې لیدې چې الله هلاکې کړې وې د سودم ښار لوط علیه السلام هم الله یو بدترین قوم ته رالیږلی و هغوی هم ونه منو الله هلاک نو الله وایي یقینا موږ هلاک کړي د غیر چاپېره ستاسې نه من القرا ډېر ښارونه وصرفنا الآیات او منگ دیتا اڑولی و راڑولی و نخانی او نخی دا اللہ پاک دی والی نخی میں ورطا بیان کردوی او دا میں ورطا ویلی و کچرم دا ونمانو عذاب براورم وصرفنا الآیات منگ ورطا بیان کردوی نخانی دا اللہ دا وحدانیت او دا اللہ دی والی او دا عذاب دراتلو او دا رنگ منگ ورطا غا نخی خودلی وی چا غا نخی دا پیغمبر دا حقانیت وی تو گورا ار پیغمبر چی رازی معجزات او نخی قوم تخی لعلهم یرجعون دے دا پارا میں ورطا بیان کریو چی دوی واپس شی دا خپل شرک او دا کفر نا ار پیغمبر با قوم تا پخپل پیغمبری بانی و نخ خودا اغیتا معجزوی لکه عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ معجزور کری و قرآن پاک کے زی پزی بیان دے مری بانی بای دم واچ و را جوندے بش ابرس سپینه مرض باندې به دم واچو خبش او لون به دم کو هغه بروغ شو او دارنګ چا بچ د شپې کور کې تیشه خړلې او څه به ذخیره کړي و ټول به ورته خودو وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم او دارنګ دا ټول نخي عیسی علیہ السلام ته ور کړی وي موسی علیہ السلام ته الله دولوي معجزې ور کړی یو دا چې امسا به وغورځوله فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين لاس به تخر کوي ورو چروي به وستو تک سپین باورنا به کوله د برق وندي دارنګ صالح عليه السلام ته الله معجزه ور کړی و د وچی تیګ نه او خراوي استلا او ټول قوم ته به شوده ور کول او سليمان عليه السلام ته الله معجزه ور کړی و تخ باندې بکینا سو هوا باندې بروانو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته الله به مثل معجزات ورکړي لا تعد ولا تحصى چې نشمارل کیږي او نه څوک په احاطه کې راوستي شي دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي
امام سیوطی سے په کتاب لیکلی خصائص کبرا هغې کې د نبی علیہ السلام مبارک معجزات ذکر دي. هر چاته وایي داسې معجزه خو ده چې هغه سره به مناسب وه او د هغه وخت سره به مناسب وه. حتی چې ځینې وخت کې به ورته لوی پهلوان راغی او ورته وویله رکانه دا یو پهلوانو په عربو کې ورته ویل ته د الله پیغمبر یې؟ نبی علیہ السلام ورته لا پیغمبر یم. میږې پولې او وزې او غواګانې رکانه. هغه ورته ویل که ته د الله پیغمبر یې ما ته یو معجزه وښیه. نبی علیہ السلام ورته ویل څه معجزه درته وښیم؟ ویل زه نورو نه به سره تېر شو، زه یو قوي پهلوان یم او ما چې چا سره غېږه نیولې زه یې نیم راڅملولی، ما هغه راڅملولی. تاریخ دا ثابته کړې چې زه چا نیم راڅملولی. نن به تا ته په غېږه درشم، که دې راڅملولم ته به واقعي پیغمبر یې، ځکه دا به یوه معجزه وي چې ما هېڅوک نشي راڅملولی. او که مې راڅملولې نو بیا به دروغجن پیغمبر به نه. نبی علیہ السلام ورته ویل که مې راڅملولې پیغمبر به مې او دومره میږې به م راکې. شرط هغه وخت کې ناروا نه و. هغه ورته ویل صحیح ده. رکانه خپله بیان کوي رضی الله تعالی عنه، وایي نبی علیہ السلام سره مې غېږه ونیوه، وایي داسې سپک جګ کړم یو لکه پنډوس که چې ماشومان راولي او ځمکه باندې راوغورځم چې لیده مې وایي نبی علیہ السلام دې ورمې کې نیولی یم. رانه ویل سمېږي که نه؟ وایي ما ورته ویل ولا زه خو پوه نه شوم په ځان ته ودرېږې ور بیا غېږه نیسو. وایي بیا په غېږه ورلم، بیا یې راڅملوم، حتی چې 3 وارې زه راڅملولم. نو هغه کنډک د میږو یم رانه وګټو ور مې کو او بیا مې ایمان هم راوړلو. ما ورته ویلي چې زه لا تاریخ کې چا نوم راڅملولی، تا سره الهي طاقت دی. بیا نبی علیہ السلام میږي بېرته ورکړې، ویل زه دا ستا شوې، دا مې هسې درته ویلي و چې ایمان راوړې او ما ومنې چې د الله پیغمبر یم. یو بل بانډچي ورته راغی او ورته ویل ته د الله رسولي؟ امام سیوطي رحمه الله دا لیکلي، دا حدیث را نقل کړی، ویل او د الله پیغمبر یم. وایي ما له معجزه وښیه. نبی علیہ السلام ورته ویل دې دشته کې خو دغه د کیکرو یو څو بوټي ولاړ دي، زه به تاله څه وښیم، خو دې بوټو ته دې د کیکرو ونو ته ووایه چې د الله په اذن او د نبی علیہ الصلاة والسلام په معجزه باندې را روان شئ. هغه بانډچي چې اشاره وکړه نو د کیکرو ونې دا ځمکه وشکوله لکه بلډوزر غوندې د نیلو سره لاندې را روانه وه، جرړو سره. وایي داسې داسې خوځېده او را روانه وه، ټولو خلکو یې تماشه وکړله، بېرته واپس شوله. لکه قصیدي والا وایي جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه على ساق بلا قدم. راغللې ورته ونې نبی علیہ السلام ته ونې را روانې شوې په داسې حال کې چې نبی علیہ السلام ته به سجده یې او تابعداري به وي. نو دا معجزات الله پیغمبرانو ته ورکړي. نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک ته الله معجزات ورکړي و ډېر شی. ابو جهل یو وارې ځان د دروغو مریض کو او وی ویل چې نبی علیہ السلام زما دا خو د هر چا پوښتنې ته ځي د هر مریض، نو ځان یې په دروغه باندې مریض کړلو او د کور په انګړ کې یو جوور کویې وکنیستلو، جوور 25 ګزه کویې، او هغې باندې څه بابس غوندې لرګي کېښودله او کوزې موزې پې واچولو، خاورې پې واچولې چې چا پې خپۍ ښوی نو ورغورځېدو او ځان یې 2-3 ورځې مریض کو. نبی علیہ السلام پوښتنه وکړه ابوالحکم نه ښکاري، ویل یا رسول الله مریض دی ملګرو ورته ویل. وایي ځئ چې پوښتنې ته یې ورشو. دروازه یې دننه طرف نه جنجیره کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د څو صحابو سره ورغی چې دروازې وټکوله. ابو جهل ویل څوک؟ ویل محمد صلی الله علیه وسلم. د نبی علیہ السلام د نوم اورېدو سره ابو جهل باندې یو حالت راغی، یو کیفیت پې راغی چې خپل کویې ته به یې رامنډې که چې ور خلاص کړمه چې رامنډې که خپۍ پکې خو دراز چې لاندې ورغورځېدلو، لاندې ورغورځېدو. عربي کې بیا دا یو مقولم ده، من حفر بیرا لاخیه فقد وقع فیه. چا چې خپل رور ته کویه وکنیستو همدا به پکې ورغورځېږي. او عبدالرحمن بابا م ویلي دی، وایي کویه مه کنه د بل سړي په لار کې چې ستا به د کوهي په غاړه لار شي، او ته چې بل په غش ولې هسې پوه شه چې همدغه شی به ستا په لور ګزار شي. رحمان بابا وایي بل مسلمان ته کندې چې څوک وباسي همغه پکې الله ورغرقوي. نو ابو جهل چې ورغورځېدو چغې شوې، الا ابو جهل کویله وغورځېدو، بل چا ورته دروازه خلاصه کړه چې نبی علیہ السلام راننوت. ویل څه شو؟ زنانه ورته ویل صاحب هغه خو کوهي کې پروت دی. وایي دا ولې؟
نو هغه ټوله حربه او هغه بېغیرتي الله واضحه کړله. نبی علیه السلام مبارک خلکو ویللی پړي راوړئ چې پړی به یې ور ټیټو الله به تیکویې لاندې کش کولو شام نه شو راجګولی. هغې ویل چې محمد مې راجګ نه کړي بل څوک مې نه شي جګولی. هغه ته د نبی علیه السلام مبارک حقانیت د نور غوندې واضحه شوی و. دې ټولو کفارو د پیغمبرانو حقانیت لیدلی و او یقین هم پرې راغلی و. د فرعون باره کې الله څه فرمایي؟ وظلموا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الله وی په یقین راغلی او د زړه چې دا موسی علیه السلام پیغمبر دی خو نه منلو. ولې نه منلو؟ الله وی تجاوز یې کولو، ظلم یې کو، بس نه منلو چې څوک یو شی نه مني او خپل کبر یې ونیسي. دغسې حالات یو. نو نبی علیه السلام مبارک ورته لاس یې ور ټیټ کړو. الله پاک هغه ځمکه راجګه کړله. وی الله سره ابوالحکمه راجګې کړلو او په څنډه باندې ودرو. هغه ورته دومره سخت جادو دی چې ولا په دې کوی دی مې جادو وچالیدله. ابو جهل خو ایمان یې رانهولو که نه. بل واري تیږ کاڼي لاس کې نیولی و. مولانا روم صاحب هغه بیان کړی سنگها اندر کفی بو جهل بود گفت ای احمد بگو این چیست زود. وی تیږې په لاس کې نیولې ویل احمد وایه زه روایتي شی دی. گر رسولی چیست در دستم نهان گر خبرداری ز راز آسمان. که پیغمبر وایه زما لاس کې تیشه دی که د اسمانونو د راز نه خبرې ته وایي چې زما له اسمان نه وحی راځي وایه تیشه دی. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل چې زه درته وایم چې دا پلانې شی دی ښه به یو که هغه خپله درته حل ووایي. ابو جهل ورته ویل دا خو ډېره بعیده ده چې هغه حل ووایي. نو په دې وخت کې لا اله گفت الا الله گفت جوهر احمد رسول الله گفت. دننه تیږو چغې کې لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو جهل چې ولید وایي کاڼي کلمې وایي نو هغه بیا ځمکې له راویښول په تیږه باندې دې جادو چلیږي. خو ابو جهل دومره سنګدله انسان و چې سړی ورته حیران شي. زړه ډېر سخت او بدترین او شدیدترین کافر و. حتی چې د مرګ په وخت کې نبی علیه السلام فرمیل چې زما فرعون چې دی دا د موسی د فرعون نه سخت دی په کفر کې. ځکه هغه چې کله دریاب کې غرق شو نو کلمه یې ویله هغې وخت کې. کله چې سیند نه وغورځېد او اوبه پرې رالې آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین شغی والی. خو ابو جهل په دې وخت کې تسلیم نشو نبی علیه السلام او کلمه د کفر په ژبه باندې روانه وه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په لاس باندې مردار شو. دوه ماشومانو زخمی کړی او مرګ ته نږدې کړی او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته سر غوڅ کړو. نو الله وی ډېرې نښې مې دې خلکو ته د پیغمبرانو په لاس کاره کړي خو یې نه دي منلي. وصرفنا الآیات او ما بیان کړي او واضح کړي دوی ته معجزات. دې دپاره مې ورته دا معجزات وښودله لعلهم یرجعون کیدای شي چې دوی د خپل کفر نه واپس شي او د عذاب نه بچ شي. خو الله وی واپس نه شولو دغه خلک. فلولا نصرهم الذین الله وی دوی چې کوم الهه نیولي او بوتانو ته خدایان ویل او دا ویل چې د دې په ذریعه باندې موږ الله ته ځانونه نږدې کوو. مشرکانو به الله منلو خو په یووالي نه منلو. دا ویل چې لوی خدای الله دی او دا واړه خدایان زموږ دا معبودان دي او دا زموږ الله ته د نږدېکت ذریعه ده. دا به موږ الله ته نږدې کوي. نو الله وی فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله ولې ورسره کومک ونه کړلو د دې کفارو سره هغه بوتانو هغه خدایانو چې دوی نیولي وو ما سوا د الله نه. هغوی ورسره ولې کومک ونه کړو؟ خو اوس به راغلی وی خلاص کړی به وی د الله د عذاب نه که نه. قربانا دی دې دپاره نیولي وو چې الله ته پرې ځانونه نږدې کړي او ځکه د اولیاو په شکل یې جوړ کړي وو. حتی ځینې د پیغمبرانو په شکل جوړ کړي وو. نبی علیه السلام مبارک چې مکه فتح کړله او مکې ته فاتح په حیثیت را داخل شو نو چې ویې لیدلو کفارو بوتان جوړ کړي وو. مکه کې 314 بوتان ولاړو. نو یو غټ بوت یې جوړ کړی و د ابراهیم علیه السلام په شکل او همغسې قواره یې ورکړې وه. د ابراهیم خلیل الله غوندې دا ډېر ماهرانو په نقش او نګار تیږو نه به یې بوتان جوړول ښه هماغسې شکل او څنګ کې ورسره د اسماعیل علیه السلام د ده د زوی هغه په شکل بوت جوړ کړی او دواړو له یې غشي لاس کې ورکړي وو. ښه دې د مکې مشرکانو به د غشو باندې د غوښې تقسیم کو د جوارۍ یو شکل لکه دا اوس جوارۍ په مختلفو طریقو کېږي. هغې ته وایي استقسام بالازلام. تقسیمول د غوښې په غشو باندې
دا به د مشرکانو کو داسې کار یې کړی لس غشي جوړ کړي او هر یو باندې خپل خپل نوم لیکلی یو باندې لیکلی د دې 3 برخې بل باندې لیکلی دا د 4 برخو 5 برخې 6 برخې 7 برخې 8 برخې 9 برخې 10 برخې او یو باندې لیکلی سپېره دا یې په دې غشو لیکلي وو په شریکه به کېناست داسې انډیوالانو جوړو کې به کېناست راځئ که تکړه راځئ چې یو اوښ والو یو غویي والو ټولو به 10,000 روپۍ واچولې او ښه غویي یا اوښ به یې راوړو هغه به یې حلال کړو چې حلال به یې کړو غوښې به یې سره حصې کړلې ډېرې برخې به یې جوړې کړې بیا به یې دا غشي راواغست وبه یې شرنګوله وی الله وباسه تکړه شه اوس به نصیب معلومه و چې څوک به برخه واري او څوک به سپېرئ نو یو به لاس وردنه چې او زما 3 برخې راوت په هغې به یې لیکلي 3 دله به یې 3 ډېرې غوښه ورکړه بل به لاس وردنه کړو زما 5 برخې بل به وردنه یو به چې راووت هغې باندې به لیکلي سپېره ویلې د خدای سپېره د خدای هغې نه به یې لرې لرې ګرځېده کلي کې به یې ځان سره نه پرېښود شا به ولیدل دا سپېره دی دا سپېره دی داسې جاهلیت نو دوی ته استقسام بالازلام وایي دا به دوی کول نبی علیه السلام قرآن پاک کې الله د دې رد راوستو وان تستقسموا بالازلام دا حرامه ده چې تاسې په غشو باندې تقسیمات کوئ حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام دغه استقسام بالازلام الله وی حرام دی دا مه کوئ زناورو هغوی ویل نه دا ابراهیم خلیل الله کړی دی د ځان یې په ابراهیم علیه السلام دروغ جوړول د مکې مشرکانو او د ابراهیم علیه السلام بوتان یې جوړ کړي لوی د سیسې جوړ کړي هغې کې ودرولي دا غشي لاسونه کې ورکړي و اسماعیل علیه السلام ته مقصد یې دا و چې دم دا کار کو په مړو خو اسانه دروغ ویل کېږي که نه اوس هم بعضې خلک چې په یو طریقه روان یو نیک سړی وښی و موږ د هغې په طریقه روان یو حالا چې هغه به د دې طریقې نه بېزاره د ځانه به یې دغسې ویل نو نبی علیہ السلام مبارک چې مکی ته ور داخل شو وی خندله وی دا مشرکان دومره حرامین تاسې وګورئ ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته غشي لاس کې ورکړي او حالا چې هغه د دې شي نه بیزار او پیغمبران چېرته هم داسې سپېره کار نه کوي او نه په غلطه طریقه باندې د جوارۍ دا خو جواري د قمار دی داسې ځینې صورتونه اوس هم زمونږ د هلکانو او ځوانان کوي چې هغه د قمار او د جوارۍ صورتونه دې نه ډېر ځان وساتئ عزتمندو دې شطرنج باندې لوبې کوي ګټه او بیلات پې کوي په بله طریقې کوي په بله کوي الله دې موږ او تاسو دې نه وساتي دې کې ډېر احتیاط کوئ سړی د الله په غضب باندې ککړېږي الله دې باندې ډېر په قهر کېږي اول خو دغه لوبې اسم ښه نه دي عبثیت کې وخت عبث کول دي دا وخت د انسان خو ډېر قیمتي دی یو چا پوښتنه کړې وای په ټوله دنیا کې څه شی ډېر قیمتي دی چا ورته ویل سره زر چا ویل سپین زر چا ویل یاقوت چا ویل زبرجد چا ویل هیري دا قیمتي غمي چې کوم غرونو کې ویل نه صحیح جواب دی ونه ویل لوی قیمتي شی په دنیا کې د انسان عمر دی د هر شي قیمت پیدا کېږي د انسان د ژوند قیمت نه پیدا کېږي که پیدا کېدی د دنیا یو لوی بادشاه چې مړ کېدی ویلی به چې 10 کروړه روپۍ ورکوم زما په عمر کې 15 منټه اضافه کېږي پې باندې 15 منټه په 20 میلیارده روپۍ باندې نه اخیستل کېږي معلومیږي چې د انسان ژوند ډېر قیمتي دی کله چې 80 کاله پوره شي او یا کاله او مړ کېږي که ووایي چې دا ټول امریکا ورکوم خو زما د 1 منټ اضافه شي نه اضافه کېږي دغلته به د ژوند قیمت انسان نه معلومیږي او موږ 10 ساعته 15 ساعته خوشې لوبو باندې عبث تېر کړو نو د هغې په ځای سړی یا تلاوت وکړي یا د الله ذکر وکړي او یا د دنیا یو کار وکړي زراعت وکړي پټۍ وکړي تجارت وکړي دې باندې وخت مه عبث کوئ او بېله خاص کر چې ګټ او بیلات پکې روپۍ پې واچوي یو شی نه بوتلې پې راوړې وغیره دا خو بیا حرام وګرځېږي دا خو مطلقا حرام دی په 4 مذهب باندې حرام دی دې کې د حلالوالي هېڅ صورت نه راوځي دې نه ځان ساتئ نو عرض مې دا کو چې دوی به بوتان جوړ کړي او ویل به چې دا مونږ الله ته نږدې کوي نو الله رب العزت ورته وایي کله چې ما راګیر کړلی او هلاک مې کړلی نو ولې در سره دوی کومک ونه کړلو فلولا نصرهم الذین ولې کومک ونه کړو د دې مشرکانو سره هغه خدایانو اتخذوا من دون الله چې دوی نیولي وو ما سوا د الله نه قربانا الله ته د نږدې کېدو ذریعه دوی ویل چې ګنې دا مونږ الله ته نږدې کوي الهتن په خدای نیولي بل ضلوا عنهم بلکې هغه خدایان خو ته ورک شو په دې وخت وذلک افکهم او دا د دوی دروغ چې را جوړول یې په الله باندې وما كانوا يفترون او هغه شی چې دوی د ځانه جوړو وذلک افکهم دا د دوی دروغ وما كانوا يفترون دا ما كانوا يفترون کې مای مصدریه ده دا فعل په تعویض د مصدر سره راړي نو په افکهم باندې ځکه عطف صحیح شولو یعنی فعل په اسم باندې نه عطف کېږي
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ یاد که هغه وخت پیغمبره چې موږ راوګرځول تا ته یو څو کسان د پیریانو نه. دا یو خاص واقعي ته اشاره ده. نبی علیہ السلام مبارک چې دی دنیا ته راغی چې لا نو پیدا شوی په دنیا کې، د نبی علیہ السلام د راتګ نه مخکې به پیریان اسمانونو ته خاته، یو د بل د پاسه به ودرېده. پیریانو ته الله لوی طاقت ورکړی، لوړ دی. یو د بل د پاسه به ودرېده، ځکه دا خو داسې یو پیرین کثیف اجسام دي، کثیف یعنی په سترګو نه لیدل کېږي، سپک دي او څه وزن نه لري. نو بره به چې وخاته د اسمانونو حالات به یې معلوموله. هلته به چې ملایکو یو بل ته ویل چې سباله به په افغانستان باندې باراني، له سباله به زلزلې. ملایکو به چې یو بل ته حکم ورکو، ځکه الله چې کوم حکم وکړي حدیث کې راځي، نو دوم اسمان والا ملایکې شپږم اسمان والا له وایي، د شپږمې پنځم والا له د پنځم څلورم، حتی چې اول اسمان ته حکم راشي چې سبا په پلانې علاقه ورېځ راوړئ، باران ووروئ، دا وکئ دا وکئ. دغه پیریانو به دا واورېد او دنیا ته به راله کاهنانو او نجومیانو ته به یې ویل. هغوی به ورسره څه د ځانه دروغ هم کړه چې سبا نه به نجومیانو وویل چې باران به کېږي، دا به کېږي، یا به رښتیا وشو. د خلکو ذهنونه په نجومیانو او ساحران جوړ شوي وو، عقیدې د ټولو خلکو ګډې وډې کړې وې دې پیریانو. چې کله نبی علیہ السلام مبارک پیدا شو په مکه مکرمه کې د عبدالله صاحب او د امینې بیبي په کور کې په اوله ورځ چې پیدا شو، د پیدایش سره سمدستي ډېر معجزات ښکاره شو. یو خو د کسرا او د روم ماڼۍ ولړزېدلې، زلزله پرې راله او لاندې راوغورځېد. هغه وویل اوهو څه کیفیت دنیا کې راغلی دی. دویم دا چې اسمانونو ته به پیرین خاته، نو هلته به ویشتل به ملایکو، الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. شهاب ثاقب یو ستوری دی، الله وی دا ورپسې شي، په سر به یې ویشتو، پیری به لاندې راوغورځېدو، هغه پیری به بې لیونی شو. نو پیریانو خپلو کې میټینګ وکړو، د ټولې دنیا پیریان را جمع شو، یو ځای کې سره کېناستو، و یاره دنیا کې یو تحول راغلی دی، دنیا ته یوه نوې قصه راغلی ده. مخکې خو به موږ اسمانونو ته ختو، اوس چې اسمان نه وخېږو د شهاب ثاقب ګزار راپسې کېږي، هغه سپین ستوری چې منډه کې شغله غوندې پیدا کړي، په دغې به ویستل شو او لاندې به راوغورځېد. ویل وګرځېد دنیا کې کومه نوې خبره راغلې ده. ټولې نړۍ کې پیریان خواره شو، د دنیا څلورو طرفونو ته لاړه او ګرځېده راګرځېده، ګرځېده راګرځېده، حتی چې یو ډله پیریان مکې مکرمې ته راله. چې مکې معظمې ته راله، نو دې کې کلونه کلونه دوی وګرځېده، خو پوه نه شو چې دا څه قصه شوې ده، کلونه پکې تېر شو. حتی چې نبی علیہ السلام په دې وخت کې پیغمبر شوی هم دی، قرآن پې نازل شوی. دغه پیریان دې وخت کې دا پیریان په دې خپل مطلب کې کامیاب شو چې مکې ته راورسېده. دا داسې وخت دی چې نبی علیہ السلام یو میلې ته تللی و. عربو کې یو میله وه، د عکاز میله ورته ویل، عکاز. دا میله به دوی لګول او خلک ورته راتله، مارکیټونه او بازارونه او شیونه به پکې خرڅېده، چا به شعرونه ویل، چا به سندرې ویلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د عکاز میلې ته دې دپاره راتلو چې خلکو ته د ایمان دعوت ورکړي. ټول میلې والا به یې کېنول، ویل راجمع شئ راجمع شئ. نبی علیہ السلام ورته د الله د وحدانیت خبرې شروع او د آخرت خبرې. ډېر خلک یې مسلمانان کړه. عکاز میلې ته به تلو، نبی علیہ السلام به بازارونو ته تلو چې چېرته به دوه کسه کېناسته، د الله پیغمبر به ځان وررسو او هغوی ته به د ایمان دعوت ورکو. واپسۍ کې د عکاز د میلې نه را روان دی، د سوي د جمع وخت دی. نبی علیہ السلام بطن نخله یو ځای دی، بطن نخله مقام کې نبی علیہ السلام د سبعي جمع ته مخکې شو. صحابه ورپسې ودرېده، قرآن عظیم الشان ویلو. نو نبی علیہ السلام چې قرآن وایي څومره خوند به یې کاو. نو دغه پیرین ځینې روایتو کې راځي چې 7 کسانو، ځینې کې راځي چې 9 کسانو. او دا پیرین د کوم ځای نه راغلي وو؟ عراق کې د واصل د ښار د نصیبین د کلي نه راغلي وو. نصیبین دا اوس هم شته په عراق کې، د واصل ښار. دا پیرین چې کله دې ځای ته راورسېد، بطن نخله مقام ته، نبی علیہ السلام د سار مونځ کې مخکې شوی او تلاوت کوي. دوی چې راله خپلو کې یو بل ته ویل، فلما حضروا قالوا انصتوا، ویل چپ. همشر قمندان کشرانو چپ، څه ناشنا شی لوستل کېږي. ورنږدې شو. نبی علیہ السلام داسې نه دی خبر چې شاله پیرین ولاړ دي. نبی علیہ السلام ښه په اطمینان سره مونځ وکړو، دوی ټولو دا قرآن واورېدو او همغه ځای کې ایمان هم راوړلو. سمدستي 9 واړه په ایمان مشرف شول. ولا دغه کتاب دی چې د دنیا کې تحول راوستی. او هغه مسجد جن ویل دا
هغه شخصیت دی چې د دې په وجه باندې الله دې موږ او تاسې ورته ورولي ټول مسلمانان یعنې د دې شخصیت په وجه باندې تحول په دنیا کې راغلی دی ایمان یې راوړو خو نبی علیه السلام یې خبر نه کړو په خپل ایمان باندې او لاړ بېرته خپل قوم ته راله چې قوم ته راله قوم له ویې لاړ شئ که نه موږ خو کامیاب شو یو شخصیت پیدا شوی دی هغې باندې یو کتاب نازل شوی د موسی علیه السلام نه وروسته موږ په ایمان راوړو تاسو په ایمان راوړئ قوم ته یې دعوتونه شروع کړ ډېر زیات پیرین هغې باندې مؤمنان شو الله د مکې والاو ته دا دې دپاره دا قصه ذکر کوي چې ګوره هغه پیرین دي تاسو نه ډېر متکبرین او زورور دي پیري ته خو الله لوی طاقت ورکړی چې هغې په دې پیغمبر ایمان راوړو نو ستاسو خو د تره زوی دی دا پیغمبر تاسو ولې ایمان نه راوړئ تاسو خو انسانان یې وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نبی علیہ السلام مبارک تا الله وی کله چې ما را وګرځول تا ته نفرن یو څو کسان من الجن د پیرانو نه یستمعون القرآن چې وایي اورېدلو قرآن تا ته مې را وګرځول پیغمبره او ستا د خولې مبارکې نه قرآن واورېدو فلما حضروه کله چې حاضر شو دا پیران قرآن ته قالو خپلو کې وویله انصتو چپ شئ غوږ کېدی ګوره پیران دي لی ایمان هم نه دی راوړی او دومره ادبناکو چې د قرآن تلاوت یې واورېدل انصتو چپ شئ دې نه دا معلومیږي چې چېرته د قرآن تلاوت کېږي باید خلک چپ شي غوږ ورته کېدي ځکه الله فرمایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون کله چې قرآن پاک لوستل کېږي غوږ هم ورته کېدی او چپ هم شئ نو په تاسې به الله رحم وکړي فلما حضروه کله چې دوی حاضر شو قرآن ته قالو ویل انصتو چپ شئ فلما قضیا هر کله چې تلاوت د نبی علیہ السلام پوره شو نبی علیہ السلام چې تلاوت بس کړلو او منځ شو ولو الی قومهم منذرین وګرځېد دا پیریان خپل قوم ته په داسې حال کې چې هغوی منذرین هغوی لره یروونکي وو یعنې هغوی د الله د عذاب نه ویروله خپل قوم دعوت کوونکي واپس شو خپل قوم ته نورو ته دعوت ورکړو د یوې ورځې مسلمانان دي نن ایمان راوړی او نن چې خپل قوم ته لاړ ګوره دعوت یې شروع منګ او تاسې د 40 او 50 کالو مسلمانان یو بل مسلمان ته دعوت نه ورکوو چې وروره راځه مانځه باید منګ او تاسې منذرین وګرځېږو خلک د الله د عذاب نه ویرو جومات ته ځان سره راوړو جمع ته یې راولو تراوو ته یې راولو چې څوک روژه نه نیسي او موږ ته معلومې ښه په نرمه باندې دعوت ورکړو چې هلاکېږي او دنیا او آخرت دې بربادېږي روژه ونیسه مه خوره روژه ښه په نرمه او په حکمت باندې دعوت ورکوئ چا ته دا مه وایئ چې غرق شوې او تباه شوې او دوزخي شوې دا خبره ښه نه ده او ښه په نرمه باندې د پیغمبرانو دعوت په نرمه باندې او په نرمه لهجه به او په حکمت سره به او د حکمت سره خبره تاثیر هم کوي الله پاک نبی علیہ السلام ته وایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة په حکمت سره خلک د الله لارې ته دعوت کا او امکان لري چې دغه چې نن ګناهګار دی سبا ته الله دې سړی جوړ کړي چې تا نه غوره شي الله پاک ته داسې هم کېدی شي ځکه الله د توبې توفیق ورکوي ما خپله داسې خلک ولید په الله باور وکړي چې زمونږ دا مونږ ویل دا به څنګه دا څومره بدبخترین انسان دی او الله پاک داسې دینداره کړو چې بیا به موږ تقوا ته حیرانو ځکه چې زړونه خو د الله په لاس کې دي که نه کم طرف ته چې اړی را اړولی شي فلما قضیانو کله چې تلاوت پوره شو ولو الی قومهم بل دا چې ګناهګار ربه دا نه وی چې غرق شوی او تباه او دوزخي بس ته به دوزخ ته ځي دوزخ او جنت د الله په لاس کې دي دا نه د بزرګانو لاس کې دي او نه اختیار بل چاته الله ورکړی خدا به ورته وی چې دا کوم کار دی روان کړی دا د ګناه کار دی او په دې هلاکېږي آخرت دې خرابېږي او چاته به دوزخي نه وی دا به چاته نه وی چې لاړې ته غرق شو او موږ کامیاب شو دې باندې الله خفه کېږي ځکه الله خپل اختیارات چاته د دوزخ او د جنت نه ورکوي د الله فیصلې بیلې دي حدیث پاک کې راځي وایي یو سړي به ټول عمر د جهنمینو کارونه کړي د دوزخینو حتی چې ما بقي بینه و بین النار الا شبرا د دې سړي او د دوزخ منځ کې به یو لیش پاتې شي یو لیش ټول عمر به خلکو له ښکاري چې دا جهنمي دی وایي دغه وخت کې به الله په فیصله د جنتو کې هدایت پورته وکړي او جنت ته به داخل شي داسې هم کېږي او یو سړي به کارونه کړي د اهل جنت او تر دې پورې چې د دا او د جنت په مابین کې به یو لیش پاتې شي الله به په فیصله د دوزخو کې جهنم ته به داخل کړي دې باندې د سړي ذهن ته یو سوال راځي علماو دا سوال کړی کتابونو کې چې دا څنګه چې ټول عمر یو سړي د جنت والا کار کړی د الله د رضا او یو لیشي جنت سره پاتې شوه ولې په الله فیصله د دوزخ وکړه دا خو سړي ذهن ته داسې راځي لکه الله ورسره بېانصافي وکړه العیاذ بالله خزا بل خو چې د دوزخ او د ده منځ کې یو لیش او دوزخ نه جنت ته واړه هغه خو یې ورسره احسان وکړو ښه یې وکړه خو داسې ولې الله پاک وکړله چې د دا او د جنت منځ کې یو لیش پاتې وه
او ټول عمر شپېتاویا کاله د اهل جنت عمل کړی دی او الله په اخره کې د دوزخ فیصله وکړه دا ولې وکړه که یو کافر داسې وایي چې دا خو الله به انصافي وکړه دین علماو دا جواب کړی دی چې دا کوم عملونه یې کول دا اصل کې د جنت عملونه نه و ظاهر کې خلکو ته د جنت ښکارېده خو دا د جنت والا نه ریا نه ډکو د خلکو دپاره یې کول په نورو اغراضو یې کول که صحیح د الله دپاره یې کولی نو الله پاک چا باندې دا فیصلې نه کوي چې دا د جنت ته نږدې شه ولا یې دوزخ ته واړئ خو دغه عمل نه نور مقصدونه و په غلط نیت یې کوله نو الله پاک ځکه داسې کو خلکو ته جنتي ښکارېدو په حقیقت کې جنتي نه و الله هم دې داسې حال نه وساتي ځکه به نبی علیه السلام د آخري خاتمې دعا ډېره کوله چې الله خاتمه په ایمان د خاتمې دعا ډېره کوئ خاتمې ته اعتبار دی انما الاعمال بالخواتیم چې داسې نشي چېرته چې ډېره خواري او سړي کړي او اخره کې داسې کار وشي یو به د خاتمې دعا ډېره کوئ چې خاتمه زمونږ په ایمان کې الله پاک او دویم به د منافقت نه ډېر یریږئ چې چېرته ما کې منافقت نه دا یاره خو موږ سره نشته که نه دا چا سره فکر دی موږ نه مړه زه خو چاندي مسلمان یم زه خو ابو هریره صاحب یم زه چېرته کېږم دا یاره به زړه کې ساتي چې زه چېرته منافق نه یم دا به ورځ کې یو تصور ځان سره کې چې منافق خو به نیم ځکه دا خو الله له معلومه ده دغه یاره به صحابه کرام هم ډېره کوله نبی علیه السلام یو صحابي دی حذیفه ابن یمان دته نبی علیه السلام منافقان به پټ پټ ښودل دا د نبی علیه السلام د راز ملګری و نبی علیه السلام ورته حذیفه راشه دا زمونږ ډله کې چې ناست دی پلانې منافق دی پلانې صحابو کې به پټ منافقین راتله کېناسته به ولې اوله سپاره کې واذا خلوا الى شیاطینهم قال او کله چې واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليك کېناسته به کنه نبی علیہ السلام ته به راتله قسمونه به یې کول اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله کله به چې نبی علیہ السلام ته راله ویل موږ د زړه نه ګواهي ورکوو چې ته د الله رسول یې والله یشهد ان المنافقین لکاذبون الله ګواهي ورکوي چې دا دروغجنان دي نو نبی علیہ السلام به حذیفه بن یمان ته پټ پټ ښوده دا منافق دی دا منافق دی دا منافق دی خوشحاله وایه احادیثو کې راځي بخاري شریف کې روایت دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غوندې لوی شخصیت براغې حذیفه ابن یمان ته به یې ویل د الله په ذات قسم در کوم چې زه خو به یې درته نیم ښودلی ماله ووایه صفاحا هغه به ورته یا امیر المؤمنین ته خو د نبی علیه السلام دویم یارې د نبی علیه السلام څخري دنیا کې در باندې د جنت زیری شوی په هغه لس کسانو کې عشره مبشرو کې ته خو خلیفة المسلمین امیر المؤمنین ته چېرته کېدی شي په ژړا به شوی والله چې ډېر یېرېږم چې زه یې درته نیم ښودلی چېرته صحابه به راتلو او حذیفه ته به یې ویل چې ستا دې په الله قسم یې مونږ خو به یې درته نه ښودلی چې مونږ منافقین یو مونږ سره دا یره هم درسره نشته الله دې نه کړي چې زمونږ ایمان نه خراب شوی نو د ایمان داسې به ځان به د الله د عذاب نه په امن کې نه ګڼي ولا یأمن مکر الله الا القوم الله وایي زما د عذاب نه فاسق سړی ځان په امن کې ګڼي چې صحیح ایمان والا یې هغه ځان په امن کې نه ګڼي یریږي به چې چېرته د الله عذاب کې راګیر نه شي قالو ویل دی پیریانو ویل خپل قوم ته چې کله خپل کلي ته راله یا قومنا ای زمونږ قومه انا سمعنا کتابا یقینا موږ واورېدلو یو کتاب چې خپل قوم ته راله عراق ته ټول پیرین راجمع کوئ راشئ هغه تیشي پسې چې موږ او تاسې په کلونو کلونو ګرځېدو موږ پیدا کړو وایي څه کیسه ده وایي انا سمعنا کتابا یقینا موږ واورېدلو یو کتاب انزل من بعد موسی چې هغه کتاب نازل شوی وروسته د موسی علیه السلام نه د موسی علیه السلام باندې تورات نازل شوی هغې نه وروسته دا قرآن نازل شوی مصدقا چې دا تصدیقونکی و دا قرآن لما بین یدیه دا هغه کتابونو چې مخکې تیر شوي دي کتاب د هغې تصدیق کو دا نور آسماني کتابونو یهدي الی الحق چې دې قرآن هدایت کو لارښودنه یې کوله حق طرف ته خلک حق طرف ته رابلل و الی طریق مستقیم او هغه لارې نیغې ته خلک رابلل د الله لارې ته دلته یې وویل چې من بعد موسی دلته سوال واردېږي چې قرآن پاک خو د موسی علیه السلام نه وروسته نه دی نازل شوی دا خو د عیسی علیه السلام نه وروسته نازل شوی ځکه چې د موسی علیه السلام او زمونږ د ښکلي پیغمبر په مابین کې 1800 کاله تېر شوي دي څه کم و زیات د موسی کلیم الله نه زمونږ د ښکلي پیغمبر پورې 1800 کاله او د عیسی علیه السلام نه زمونږ د پیغمبر پورې 500 کاله تېر شوي د موسی علیه السلام باندې تورات نازلو هغې نه څه موده وروسته عیسی علیه السلام راغی په هغې انجیل او قرآن پاک خو د انجیل نه وروسته نازل شوی دلته یې څنګه وویل چې من بعد موسی منځ کې عیسی علیه السلام منځ کې پرېښودلو نو دین علماو ګڼ جوابونه کړي دي
یو جواب یې دا کړی چې گویا کې دا پیرین یهودینو یهود خو عیسی علیه السلام نه مني کنه یهودو په موسی علیه السلام باندې ایمان لرو عیسی علیه السلام نه مني او نصارا چې دی هغه به موسی علیه السلام نه مني عیسی علیه السلام مني دا ټول دینونه ځکه فاسد دي دا وی دینونه او مونږ څه کوو مونږ ویو چې لا نفرق بین احد من رسله د یو پیغمبر منځ کې فرق نه کوو په ټول ایمان لرو نو دا زمونږ دین ښه دین دی هغوی یو ډلې به یو پیغمبر منو بلې باندې منو خپلو کې به سره وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على یهود به نصارا په غلطه طریقه دي نصارا هغه ورته ستاسو عیسی علیه السلام پیغمبر نه دی هغه ورته ستاسو موسی علیه السلام پیغمبر نه مونږ څه وو ټول پیغمبران دي د الله پاک نو دا پیرن چون کې يهوديان نو د سره عیسی علیه السلام ذکر ونه کړلو ډایرک موسی علیه السلام ته لاړه د خپل پیغمبر ذکر وکړو یاده او یا دا وجه ده چې نه دا يهوديان نو خو من بعد موسی ذکر ویلو منځ کې عیسی علیه السلام حذف کو چې د عیسی علیه السلام کتاب چې انجیل هغه وړوکی کتاب او تفصیلي کتاب نو تفصیلي کتاب چې هغه تورات دی دا م یاد ساتئ په آسماني کتابونو کې اول لوی او تفصیلي کتاب قرآن عظیم الشان دی دویم نمبر ورپسې تورات غټ کتاب دی دریم انجیل او زبور او څلورم انجیل نو انجیل اجمالي وړوکی کتابو او تورات غټ کتاب او انجیل د سره ذکر نه کوي ویل چې انزل من بعد موسی قرآن د موسی علیه السلام نه وروسته نازل شوی ځکه هغه انجیل وړوکی کتاب نو هغې ته ګویا کې اعتبار ورنه کړلو او انا سمعنا کتابا منګه واورېدلو یو کتاب چې نازل شوی وروسته د موسی نه او تصدیق کوونکي او د هغه کتابونو چې دې نه مخکې نازل شوي یهدي الى الحق و الى طریق مستقیم او دی کتاب خلکو ته هدایت کو حق لارې ته او هغه لارې برابرې ته نیغې لارې ته یې لارښودنه کوله د قرآن کریم یا قومنا ای زمونږ قومه اجیبو داعی الله راشئ خبر او منئ د الله د داعی د الله داعی څوک دی نبی علیہ السلام اجیبو خبر او منئ داعی الله د هغه سړي چې دعوت ورکوي الله طرف ته یعنی د نبی علیہ السلام خبر او منئ وآمنوا به او ایمان پرې راوړئ یغفر لکم ذنوبکم من ذنوبکم او ببخي درته الله پاک ګناهونه ستاسې ګناهونه به وبخي واو من ذنوبکم من بیانیه دی او که من تبعیضیه شي بیا دا معنی چې بعضې ګناهونه به درته وبخي نو ځینې علما وایي دا من زاید دی یغفر لکم ذنوبکم دی ځکه بعضې ګناهونه خو نه بخي ایمان سره خو ټول ګناهونه بخل کېږي او ځینې وایي من بیانیه دی او ځینې وایي نه من تبعیضیه دی خو بعضې ګناهونه دا مطلب چې په ایمان سره د الله حقوق بخل کېږي د بنده حقوق خو نه بخل کېږي به ورکې او یغفر لکم من ذنوبکم او ببخي درته ګناهونه ستاسې ویجرکم من عذاب علیم او تاسو ته به بچوالی درکړي د عذاب دردناک نه که په دې پیغمبر ایمان راوړو نو تاسې ته به نجات درکړي د دردناک عذاب نه ومن لا یجب داعی الله او چا چې خبره ونه منله د دغې دعوت ورکوونکي د الله د محمد صلی الله علیه وسلم خبره که چا ونه منله فلیس بمعجز فی الارض نو نه دی دا سړی کمزوری کوونکی الله لره په ځمکه کې چې الله کمزوری کړي او ځان ترې بچ کړي د عذاب نه نه به راګیرېږي الله به یې رانیسي ولیس له من دونه اولیاء او نه به وي دغې سړي دپاره ما سوا د الله نه څوک دوستان چې د الله د عذاب نه بچ کړي نه به خپله دومره قوي شي چې الله د عذاب نه ځان بچ کړي فلیس بمعجز فی الارض او نه به څوک دوستي چې د الله نه بچ کړي بلکې خامخا به الله راګیری چې چا د الله د دې داعي خبره ونه منله ګوره پیرین دي څومره ښایسته خبرې خپل قوم ته وکړلې موږ انسانان یو پیرینو کې پیغمبر لا نه دی راغلی 1,40,000 پیغمبران ټول انسانانو کې راغلي پیرینو کې پیغمبر نشته یو دا دویم دا چې ښځو کې پیغمبره نشته پیغمبران ټول نارینه راغلي الا رجالا نوحي الیه الله وایي سړي مې رالیږلي پیغمبران ښځه پیغمبره نه ده راغلې دې نه معلومیږي چې زنانه ناقص العقله ده ځکه که د زنانه عقل کامل وی نو یوه پیغمبره خو به الله پکې رالیږلی وی په 1,40,000 کې زنانه ناقص العقل و الدین ده نبی علیہ السلام یو ځلې صحابه زنانو ته ویله چې تاسې ناقص العقل عقلم کمزوری دی او دینم کمزوری دی نو صدقې ډېرې کوئ فانی اریدکن اکثر اهل النار ما چې د معراج په شپه باندې ولید نو اکثره دوزخ کې ښځې ډېرې پرتې وې زنانه ډېرې پرتې وې او جنت ته مې چې سر ښکاره کړو نو فقیران او غریبان پکې ډېر پراته او بې کور او بې در او مهاجرین نو زنانه ورته ویل چې یا رسول الله دا ولې موږ دوزخ کې ډېر یو کم نقصان دی او کم عیب دی په موږ کې دوه وجې ورته ویلې یکفرن الله
یکفرن اللعنه تاسې کنځلې او لعنتونه ډېر وایي هر چا ته وایي د خدای لعنت دې در باندې دا ښځې چې وګورې په ای په دې دې د خدای لعنت ای په دې دې د خدای لعنت ویل په هر شي باندې لعنتونه وایئ کنځلې او خیرې ډېرې کوئ دویم ویکفرن العشیره د خاوندانو ناشکري ډېره کوئ او نبی علیہ السلام ورپسې وفرمیل وایي حتی که یوه ښځه یو میړه ټول عمر ورباندې د خدای نعمتونه راوړي خو چې لږ کمې پکې راشي څه وایي ورته ما رأیت منک خیرا قط ما خو په ژوند کې تا کره خیر ونه لیدلو په ژوند کې مې ستا کور کې ښه ورځ ونه لیدله دا ښځې اکثره داسې وایي دا د بخاري شریف حدیث دی ما رأیت منک خیرا قط ستا کور کې خو ما چېرته ښه ورځ ونه لیده زما په مور و پلار دې نالتي چې تا لی درکولم داسې وایي که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته دا وفرمایل چې په دې وجه باندې تاسې دوزخ کې ډېرې نو د دوزخ نه د بچ کېدو دپاره تاسو دپاره ښه وسیله دا ده چې صدقې ډېرې کوئ تصدقنه خیراتونه ډېر وکړئ دی ورته ویلي او د نقصان د عقل باره کې چې ورته وفرمیل چې تاسې ناقص العقل او ناقص الدین یئ نو زنانه ورته وفرمیل یا رسول الله زمونږ د نقصان د عقل څه وجه ده چې زمونږ عقل د نارینهو نه نیم عقل دی کمزوری دی او دین هم ولې نیمایي دی نبی علیہ السلام ورته وفرمیل ګوره عقل خو مځکه کمزوری دی چې الله پاک د ګواهۍ او د شهیدۍ په مقام کې دوه ښځې په یو سړي باندې مجرا کوي دوه ښځې په یو سړي که یوه مسله کې یوه قضیه کې ګواهانو ته ضرورت یا به دوه سړي فرجلین که دوه سړي نه فرجل و امرأتین الله و یو سړی او دوه ښځې به نو دوه ښځې په یو سړي مجرا شوې ګویا که د دوو ښځو عقل چې را یو ځای کې یو سړي قدرې جوړېږي او د دین د نقصان وجه ویل څه ده ویل د دین د نقصان وجم دا ده چې تقعد احداکن شطر عمرها فی قعر بیتها لا تصلي ولا تصوم تاسې نه ګورئ چې یوه زنانه د کور په یو طرف کې ناست دی نیم عمر نه مونځ کوي او نه روژه نیسي یعنې هغه میاشت کې چې پې مریضتیا راشي که نه نارینه ټول عمر مونځونه کوي نارینه په ټول ژوند کې روژه او مونځ نه قضا کوي او ښځې چې دی نیم عمر یعنې 10 ورځې تقریبا صحیصه د عمر یا 2 ورځې یا 6 ورځې هغه خپل عادت په مطابق نه مونځ کوي نه روژه نیسي نو دین هم کمزوری دی دا نه ده چې ګنې د زنانو مقام خو ډېر لوړ دی شریعت ورته لوی مقام ورکړی خو عقل هم کمزوری دی او دینداري هم کمزورې ده او چې کله د شریعت په حدودو کې برابره لاړه شي نو الله مرتبه هم بیا ډېره لوړه ورکړې ده ځکه چې یو وارې نبی علیه السلام ته ښځې راجمع شوې ډېرې زنانه راجمع شوې خپلو کې مشوره وکړه چې یاره جهاد ته هم سړي ځي د جمعې مونځونو نه هم جومات ته ځي د اختر مونځونو نه هم ځي مونږ خو ټول عمر کور کې ناست یو جنت ته خو سړي ټول رانه لاړه دا مونږ څه شو نو یو دوه نمایندګانې وټاکلې هغه رالې نبی علیه السلام مبارک ته ویل یا رسول الله زنانو یو هیئت را لېږلی دی وایي څه وایي وایي دا وایي ویل څه وایي هغې ورته ټولې زنانه را جمع شوي او دا ویلي دي چې نارینه خو جهادونه هم کوي غذاګانې هم کوي ښه کارونه کوي جنت ته موږ نه نارینه مخکې لاړه موږ خو نه جهاد ته ځو نه د جمعې مانځه له ځو نه د اختر مونځونو له ځو نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمیل ایما امرأة قعدت فی قعر بیتها كانت له عمل المجاهدین هر یوه زنانه چې د کور په منځ کې کېناسته د خاوند په انګړ کې کېناسته او دې له کور وویلو او ګرځي را ګرځي ډېره نه په بازارونو او په میلو او په رزغي او په سرشهي باندې نه ګرځي او نه مینه بازار له چې کور کې ناستی نو دې زنانه دپاره مرتبه د مجاهدینو ده په قیامت کې کانت له عمل المجاهدین دا زنانه به د مجاهدینو په سب کې راجګېږي لوړ مقام دی چې صرف کور کې کینی او عبادت وکړي او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د زنانو ته وفرمایل نبی علیہ السلام فرمایي المرأة اذا صلت خمسها زنانه چې کله 5 وخت مونځ په پابندۍ سره کوي وصامت شهرها او په کال کې یوه میاشت روجي نیسي چې دا اوس کومه میاشت ده واطاعت بعلها او د خپل میړه اطاعت کوي او خبره مني فلتدخل من ای ابواب الجنة الثمانیة شاءت د جنت په 8 دروازو کې چې کومه خوښې پې دې ورننوځي الله ورته اختیار ورکړي قیامت کې چې دا 8 دروازې دي چې په کومې ننوځې ننوځه چې دا څو کاره وکړي یو دا اذا صلت خمسها 5 وخته مونځ وکړي وصامت شهرها او یو میاشت روجي ونیسي واطاعت بالها او د خاوند مني او بیا چې لا زنانه نفلي روجي هم پکې نیسي او دا شی نه هم کوي دا ولې زنانه ته الله پاک دومره مقام ورکړي صرف د 3 خبرو باندې الله وایي چې په کومه دروازه د جنت کې خوښې ور داخله دي شي دا ځکه زنانه باندې مشکل ډېري که نه
دا ماشوم پالل او دې له پی ورکول او هغې نه به لوی لوی اولیاء او بزرګان جوړېدل دا ټول د زنانو په غیږو کې دا د الله لوی لوی دوستان چې کوم دي دا د دې زنانو په غیږو کې تربیه شوي ښه دا خالد ابن ولید او دا ابوبکر صدیق او دا پیغمبران دا ټول په زنانو په غیږو کې راوړي شوي دي نو الله ورته مقام هم لوی ورکړی خو په زنانو کې پیغمبر نه دی راغلی او په پیریانو کې هم نه دی راغلی په انسانانو کې پیغمبران راغلي دي او پیریان چې پیغمبر هم پکې نه دی راغلی او دومره ښکلی دعوت خپل قوم ته ورکوي او الله ځکه ورته وایي اولئک فی ضلال مبین دغه خلق به په ګمراهۍ څرګنده کړي چې د الله د داعي ونه مني اولم یرو ان الله اوس الله پاک د صورت اخري خاتمه د صورت او عام انسانانو ته دا وایي چې تاسې نه ګورئ چې الله اسمانونه هم پیدا کړه ځمکې هم پیدا کړې او ستړی هم پې باندې نه شو دغه الله چې دی چې دا اوه اسمانونه اوه ځمکې پیدا کړې او ځمکه کې دا ځنګلات او دریبونه او سیندونه او غرونه او انسانان او پیرین او اسمانونو کې ملایکې او ستوري او نور او سپوږمۍ دا دومره لوی نظام چې روان کړی دی او په دې ستړی نه شولو نو دا انسانان ګنې دوباره قیمت کې نشي را پیدا کولی انسان خو ټول دومره شی دی دا را پیدا کول خو اسانه کار دی دا دومره لوی مخلوق یې پیدا کړی دی همدغه الله دی اولم یرو آیا نه ګوري دا انسانان دا کافران ان الله الذي چې یقینا الله پاک هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا یې کړه اسمانونه او ځمکې ولم یعیا او ستړی نه شولو بخلقهن د دې په پیدا کولو باندې ستړی هم نه شولو بقادر آیا ګنې دا الله قادره نه دی علی ان یحیی الموتى په دې خبره چې مړي را ژوندي کړي دا دومره اسمانونه او ځمکې پیدا کړي بې ستنو اسمان ولاړ دی همداسې هوا کې ولاړ دی نه ستنې شته نه دیوالونه شته یو د بل د پاسه طبقې او دې کې دا نور حرکت کوي نور د دې دنیا نه څو لکه کره تولی دی ساینسدانانو هم تا معلومه کړي وایي دا نور د دې دنیا نه څومره ځلې لوی دی دا نور د یو لوی مخلوق دی د الله پاک او کومې ورځې نه چې الله پیدا کړی ګوره ښه کومې ورځې نه تر ننه پورې نه خراب شوی دی نه ورله مسترۍ نه راغوښتي دا واړه برکونه خراب چې دا د انسانانو جوړ کړي او مسترۍ نه انجینران دا لوی لوی مشینرۍ الله چې د کومې ورځې نه نور پیدا کړی تر ننه پورې یو سیکنډ مخکې وروسته نه ځي ګورې ښه تاسې دا تاریخ ولیکئ نن چې د مثلا دا نن د حمل یا د ثور کوم تاریخ دی دا ولیکه او سبای کې ودرېږه چې په څو بجې او څو منټ او څو ثانیې باندې سیکنډ باندې نور راوخته 100 کاله پس دغه ورځ راواړه او بیا به په همدې سیکنډ راخېږي ګورې یو سیکنډ تغییر نه کوي لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله ونور سپوږمۍ ټول په دې فلک کې لامبو وي او لګي خپل حرکت کوي او دا د الله په امر سره کوي نو دومره لوی خدای دی دا ګنې قادره نه دی علی ان یحیی چې الله پاک را ژوندي کړي الموتى مړي په قیامت کې بلا ولنا انه علی کل شیء قدیر یقینا د الله په هر شي باندې زورور او د قدرت خاوند دی و یوم یعرض الذین دا تخویف اخروی دی په هغه ورځ باندې چې وروړاندې به شي هغه کسان چې کافران دي علی النار په دوزخ باندې دوزخ ته به مخکې ودرېږي الله به ورته ووایي الیس هذا بالحق دا اوس ګنې رښتیا نه دی تاسو خو دنیا کې ویل چې نشته عذاب نشته او دوزخ الیس هذا بالحق دا ګنې رښتیا نه دی قالوا دوی به ووایي بلا وربنا ولنه یا الله رښتونی دی وربنا زمونږ د په خپل رب قسمونه به هم پرې وخوري دې دنیا کې همداسې نه منلو کله چې وګوري بلا ولنه رښتیا دی وربنا زمونږ د قسم په خپل رب دا واوي قسمیه دی الله ورته اوس قسمونه خوري دنیا کې هو چې چا درته ویل تا ویل مړه آخرت نه څوک راغلی آخرت سره به بیا راکوو بیا به ورسره ګورو او اوس قسمونه خوري او ما خو دنه قسم نه دی غوښتی قال الله به ورته ووایي چې کله دا دوزخ رښتونی دی نو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وڅکئ عذاب په سبب د هغه چې تاسې پې کفر کو دا قسم به دې دپاره وخوري چې موږ به په یقین سره چې ولې نه ستا په ذات هم دې قسم دا رښتونی دی الله به هم په دې پرېږدي چې ولا وایي منلو الله وایي نه د منلو او د ایمان زیات دنیا و هغه اوس پاتې شوې دلته که شل قسمه مخوري خو اوس راګیري د هغې خبره وایي که شعر خو اوس راګیري اوس چېرته تلی شي او قال الله به ورته وایي فذوقوا العذاب وڅکئ عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د هغې چې تاسې به دنیا کې کفر کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته الله تسلی ورکوي په آخر د صورت صبر کوه پیغمبر دې مشرکانو نادو دي او د دوی هغه چارې چې کومې کولې د پیغمبر په خلاف او د پیغمبر دا دومره حکیمانه انداز سره دعوت او تبلیغ او دومره رحم او کرم په دوی باندې او د دوی ناړامي د پیغمبر مقابل کې نو نبی علیہ السلام خو یو انسان زړه به یې راتنګ شو بعد وخت نو الله ورته وایي فاصبر صبر کوه پیغمبره کما صبر اولو العزم
لکه څنګه چې صبر کړو د همت خاوندانو من الرسل چې پیغمبران دي مخکینی د همت والا پیغمبران اولو العزم خاوندان د لوړ همت هغوی چې څنګه صبر کړو ته مغسې صبر وکړه ته وګوره ابراهیم خلیل الله څومره صبر کړو د نمرود په هغه نادودو باندې او په ناکردو باندې او د ازر د خپل پلار او د خپلې مور او موسی علیه السلام ته وګوره د فرعون په ناکردو باندې څومره صبر کړو نوح علیه السلام وګوره څومره صبر یې کړو نو الله پاک نبی علیہ السلام ته وایي فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل صبر وکړه لکه څنګه چې صبر کړو د لوړ همت خاوندانو پیغمبرانو او دا من الرسل د نحوی کتابونو لیکلي تفاسیر وایي که من الرسل کې دا من بیانیه شي نو دا اولو العزم بیا ټول پیغمبران اولو العزم دي ځکه دا من الرسل بیان د اولو العزم شو او که من تبعیضیه شي بعضیه نو بیا اولو العزم په پیغمبرانو کې یو څو کسان دي من الرسل یعنی بعض الرسل په پیغمبرانو کې شپږ پیغمبران اولو العزم دي د ډېر لوړې حوصلې خاوندان آدم علیه السلام نوح علیه السلام موسی علیه السلام ابراهیم خلیل الله عیسی علیه السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شپږ پیغمبران اولو العزم پیغمبران دي او ډېر مشهور او د لوړې حوصلې ځکه د دې شپږ واړو لوی مقابلې راغلي د لوی طواغیتو سره اگر چې د آدم علیه السلام او کوم کافر سره مقابله نه راغلی آدم علیه السلام خو دې ځمکې تراکي و هېڅوک هم نو انسانان خو دنه پیدا شو د ده اولاده وه خو دا په اولو العزم کې ځکه داخل دی چې چونکې د ټولو پیغمبرانو پلار دی او د انسانیت نو ځکه اولو العزم دی ګنې تکلیفونه نه دي ګاللي آدم علیه السلام آدم علیه السلام چې دنیا ته راغی هېڅوک هم نه و نوح علیه السلام د قوم سره لوی تکلیفونه ګاللي موسی علیه السلام د فرعون سره عیسی علیه السلام د نصاراو سره چې حتی به درمسه کې الله برم ترې وخیجو او دارنګې د نورو پیغمبرانو نو صبر کوه لکه څنګه چې صبر کړی د لوی حوصلې خاوندانو پیغمبرانو ولا تستعجل لهم او په تادۍ سره عذاب مه غواړه دې خلکو دپاره کانهم یوم یرون ما یوعدون گویا کې دا کافران چې دي په هغه ورځ باندې چې دوی وګوري هغه عذاب چې ورسره واده شوی د کوم عذاب واده چې ورسره شوی او دوی کله وګوري قیامت کې نو دوی به داسې وي کانهم لم یلبثوا دا کانهم د لم یلبثوا سره لګي داسې بشي دوی ته به وایي چې گویا کې دوی درنګ نه دی تېر کړی دی دنیا کې الا ساعتا من نهار مګر یو ساعت د ورځې څه مطلب الله وایي دا کافران چې قیامت کې دا دوزخ او عذاب وګوري که نه د دنیا دا اوږده زندګي به ورته داسې ښکاره شي لکه دنیا کې موږ صرف یو ساعت تېر کړی دا ټول ژوند به یې هیر شي لکه دنیا کې فقط یو ساعت چغې به شروع کړي یا الله تا خو به موږ دنیا کې لږ پرېښی وی موږ خو یو ګنټه تېره کړې چې لږ ستا خبره منلې وي الله ورته ساعت هم نه دی تېر کړی تاسو ډېر وخت تېر کړی خو نه خبر کانهم لم یلبثوا گویا کې ته به وایې چې دوی درنګ نه دی تېر کړی مګر یو ساعت د ورځې بلاغ دا قرآن تبلیغ دی دا وعظ دی او نصیحت دی دا بلاغ خبر دی مبتدا ورته حذف دی یعنی هذا بلاغ دا قرآن تبلیغ دی مکمل او یا بلاغ دا معنا چې دا پیغمبر تبلیغ رسونکی پیغمبر دی واقعي حقیقي پیغمبر دی فهل يهلك الا القوم الفاسقون نو کله چې دا قرآن کامل او مکمل تبلیغ دی نو نه به هلاکیږي مګر هغه قوم فاسق به هلاکیږي څوک چې د قرآن ته شا کې الله وایي هغه به هلاکیږي دنیا کې او آخرت کې او چا چې په ایمان راوړو هغه نه هلاکیږي او دنیا کې هم بچي د مصایبو نه او د داسې مصایبو نه چې د ایمان خطرې پکې او آخرت کې به هم د دوزخ نه بچي او د هلاکت نه به الله ورته نجات ورکوي سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الله دا ناس زموږ خپل دربار کې قبول منظوره کې الله قرآني تعلیمات باندې موږ ته عمل راکړي الله حاضره جمع ټوله وبخي الله زموږ صغیره او کبیره ګناهونه معاف الله روجې تراویح تلاوتونه او ټول عبادت خپل دربار کې قبول منظور کې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين